د پخوانی قومندان جنرال سمیع سادات او د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود غواړي چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته راشي. دوی خپل موجودیت په افغانستان کې وښودو او طالبانو ته یې د شرطونو په اړه هم خپل واضحات ورکړل. احمد مسعود ویلي که طالبان دغه شرطونه ونه مني نو یو ټول شموله حکومت به هیڅکله هم جوړ نشي او سوله به رامنځته نشي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود ویلي چې دی او پخوانی افغان پوځي قومندان سمیع سادات چمتو دي افغانستان ته راستنه شي او د جګړې پای ته د رسیدو لپاره عملي ګام واخلي که طالبان د دوی اساسي شرطونه ومني. احمد مسعود په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان جګړه پوځي حل نه لري او دوام په صورت کې به تر ټولو لوی زیان ولس ته ورسیږي. د هغه په وینا دی او سمیع سادات جګړه د قدرت لپاره نه بلکې د هیواد د ژغورنې لپاره درول غواړي. نوموړي ویلي چې د دوی د شرطونو روښانه ده. د نجونو او هلکانو د زده کړو حق باید تامین شي، یو ټول شموله سیاسي نظام رامنځته شي او ټول افغانان پرته له ویرې په خپل هیواد کې د ژوند حق ولري. احمد مسعود ټینګار کړی چې پرته له دې شرطونو سوله یوازې په نوم وي نه په عمل کې. احمد مسعود زیاته کړې چې که طالبان دا شرطونه ومني نو دی او سمیع سادات به افغانستان ته راستنه شي او د جګړې د پای ته رسولو لپاره به له ټولو سیاسي او ملي لارو کار واخلي. د هغه په خبره د جګړې ختمېدل د ټولو افغانانو ګډه غوښتنه ده. له بلې خوا سمیع سادات هم ویلي چې افغانستان نور د جګړې توان نه لري او اقتصاد، زده کړه او د خلکو ژوند تر ټولو زیات زیانمن شوی دی. هغه ویلي چې که سیاسي تفاهم رامنځته شي نو د جګړې درول ممکن دي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړه خبر. د الله په امان تر بیا ښې چارې.